والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي سرمدي خلق الخلق كمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له، وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا بشير له، لا نصير له ولا ظهير له ولا معين له، لا مداني له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجادل له، لا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وشفيقنا ورفيعنا ورفيقنا وتقينا وأتقانا وزكينا وأزكانا ونقينا وأنقانا وأظهرنا وأطهرنا وأنورنا وأجدرنا وأقدرنا وأفضلنا وأشرفنا ومولانا وأولانا وأجلانا وأعلانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. خوگو عزتمندو دا اللہ رب العزت احسانات دا اللہ انعامات لا تعداد اور بے شمار
ماوتا الله رب العزت د ایمان او د عقیدې د توحید په یو لوی نعمت باندې مالامال ګرځولیو او دا د الله لوی احسان دی چې الله رب العزت مونږ او تاسو ته د صحیح عقیدې او د صحیح ایمان داغی توفیق نصیب کړی دی او الله د استقامت په دې باندې راکړي او الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته کمزورۍ دا ضعف او د کمزورۍ حالات کاغه د ایمان دی کاغه د عقیدې دی کاغه د عمل دی الله دې مونږ دا هغې نه بچو محفوظ وساتي الله دې زمونږ مضبوطیا صحیحواله کلکواله پوخواله استقامت په دین باندې هغه نصیب وګرځي خوږو عزتمندو ہر دور تا اللہ رب العزت داغی د اصلاح د پارا بندوبست کړي دي او هغه دور کی چې کم مسائل او حالات د اصلاح او د سموالی ضرورتو الله داغي بندوبست په هر زمانہ کې کړي دي کله چې د انبیای کرامو زمانہ وا انبیای کرام با الله را استول او داغي په ذریعہ باندې با داغي موجوده حالاتو داغي سمواله داغي صحیحواله داغی اصلاح داغی برابر والے بیکاو او دا آغا انبیاءو دا آغی دا تثبت دا پارا دا آغی دا ثابتولو دا پارا دا آغی دا رسالت دا صحیح ثابتولو دا پارا با اللہ رب العزت دا آغی پا تایید کی باز کارون دا آغی دا لاس ناغواغستل چاگی تا با معجزات ویلے شو او داغه معجزات و مقصدم داو چې دا خلق داو منی چې آو دا پیغمبر دی او دا دته چې سم ملاو شوی دی دا د الله د طرف نه ملاو شوی دی دا د مخلوق اختیار کی نه دی او داغه په ذریعہ به الله داغه پیغمبر حق والے سچ والے ثابت والے قوم ته سرګند کا قوم به ومنلا چې کم به منون کیو انبیاء ته دا معجزې مختلف ملاو شوي د انبیاء کرامو یو لوی سلسله وا د آخری کړی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم النبیین اغو کله چې الله رب العزت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر رسالت او نبوت ورکو نو د رسالت او د نبوت سره سره الله رب العزت د معجزاتو درالی گلو انتظام اغام پا مختلف اوقاتو کی پا مختلف طریقوں بانی اللہ رب العزت شروع کلا اللہ رب العزت پا دا سے حالاتو کی چی اغا حالاتو کی دا مخالفینو دا دشمنانو د منکرینو د کافرو د اغی د اعتراضاتو د اغی د اشکالاتو د اغی په جواب کی او په اثبات د رسالت کی
الله رب العزت با جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې یو کار داغه د لاس نه صادره که چې هغه به د چا وهم ګمان کې نه راتله او نه به په هغه طریقه باندې چا کولی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کافرو مطالبه وکړله، مشرکانو مطالبه وکړله، مونږ بستا رسالت او نبوت الو منو چې ته مونږ ته دا سپوږمۍ دوه ټوکړې کړي. کله چې نبی علیہ السلام نه دا مطالبه وشوه، د الله رب العزت حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وشو او دکسې د څوارلسو سپوږمۍ وه او نبی علیہ السلام هغې ته په ګوته باندې اشاره وکړله او د ګوتې په اشارې سره الله رب العزت سپوږمۍ د خلکو په مخ کې دوه ټوکړې کړه او هغه دواړه ټوکړې لاړې جدا شوې، یو خوا روانه شوه او بل خوا روانه شوه او بیا الله رب العزت هغه دوباره یو ځای کړه. دغه معجزه وه. دارنګې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج تللو شول واقعات مونږ شروع کړیو، نو د معراج د واپس راتلونا د اسمانونو نه چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د سدرۃ المنتهی نه واپس راغې، نو کافر رالل او اعتراض شروع کا. دوه غټ اعتراضات کړي په معراج د جناب رسول الله باندې، دوه غټ اعتراضات کړي. یو اعتراض دا کړو چې ته ز بیت المقدس ته تللی یم او په بیت المقدس کې ما انبیاء ته امامت هم ورکړی دی او ما 2 رکعات هم کړي دي، نو یو راته دا ووایه چې په بیت المقدس کې پیلري او برجۍ څومره وي؟ یو دا راته ووایه. دویمه دا چې تا خو به د بیت المقدس پورې دا سفر کړی، نو چې بیت المقدس پورې تا دا سفر کړی دی، نو په لاره کې زمونږ یو قافله د تجارت تلی دا، په دغه لاره باندې به هغه قافله تا ته میلاو شوي، دا راته ووایه چې هغه قافله په کم ځای کې وه. دا د دې معراج د دې خبرې د ثابتولو د پاره مشرکین او منکرین هغه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا دوه مطالبه وکړي چې دا راته ووایه. موږ بس تا دا خبر ومنو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشان شو، ځکه چې بعضې وخت کې یو میلمه یو ځای ته راشي نو هغه په یو مقصد باندې راغلی، خو دې دپاره نه راغلی چې هغه دلته راشي. مثال دلته یو مونځ ته میلمه راشي نو هغه په یو مقصد باندې راغلی چې مونځ کوم او بس ځم، دې له خو نه راغلی چې پکې دي وشماري چې په دې جومات کې څومره پکې دي، څومره پیلري دي، څومره روشندانونه دي، څومره کړکۍ دي، څو چته دی. دی له خو څوک یو ځای ته نه ځي، خو د معترض خو کار دی چې هغه اعتراض کوي، بې ځای اعتراض، خو بیا هم د هغې مطالبه وه او د منلو د نه منلو مسله وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دواړو خبرو کې سخت پریشان شي. الله رب العزت په دغه دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته معجزتاً الله رب العزت د بیت المقدس تمام سینری دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا هغه په سکرین کړه، مخامخ کړه.
او د الله د طرف نه وحی رااله او هغه منکرینو ته او کافرو ته دا خبره شروع کړه چې دا په بیت المقدس کې دمره برجای دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تباقیده په ګوته باندې داسې اوشمارلې چې دمره برجای دی دمره دادی دای محل وقوع چې ورته وي دا هغه محل وقوع ټول ورته بیان کړه خو هغه نه بعد مغه وی وا دا کم جادو دې در سره بیا چې کله د قافلې خبره رااله نو الله رب العزت ورته د وحی په ذریعہ باندې دا خودنه وکړه ځکه چې پیغمبر ته علم غیب نشتا که علم غیب پیغمبر ته نو نبی علیہ السلام به نه پریشان کېده د وحی په انتظارو چې الله به ما ته کله د دې خبر راکړي د الله رب العزت د طرف نه وحی رااله اور الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه وحی وکړه چې قافله چې تراتلی په فلان کی ځای کې وا اوس په فلان کی ځای کې دا دواړه حالت ورته بیان کړه اوس حالت مثال نن ورځ او هغه ورځ دواړه حالت ورته بیان کړل ویزه دا یو خبره خو د جادو او د سحر نه ډکه ده او د دې بلې به موږ د خپل قافلې نه تپوسو چې کله زموږ قافله راورسي نو موږ به د هغې تپوسو کو د خپلو ملګرو نه چې تاسو په دې تاریخ باندې په کم ځای کې وئ او په دې تاریخ په کم ځای کې وئ قافله چې راورسېده څو ورځې بعد امدا ظالمان لاړل او دا غي نه تپوسو کو هغه ورته مکه سی ویل څنګه ورته پیغمبر ویلیو خو قرآن عجیبه انداز باندې خبره کړې ده وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون کم قوم چې منون کې نه ده کم قوم چې ایمان والا نه ده نو هغه ته دلائل آیاتنا یرا دا فیدا نه ورکي نه مانی چاغه مانی نه نو ته ورته وای کنه سپوږمۍ ولیدا چې دوه ټوکړې شو وینه منله دا ولیدل چې هغه بیت المقدس تاریخ داغه محل وقوع بیان شو هغه ونه منل د خپل قافلې نه تپوسو کاغه ونه منل نو خوې بد باندې بسیار نه منلو ته ډېرې باندې وي بهر حال نو هغه معراج واقعا مختلف معجزات په دغه یو معجزه کې دن راغلي دي مختلف معجزات په دغه معجزات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دن راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله پاغه ځای کې انبیاء کرام علیهم الصلوات والسلام تا جمع ورکړه نو بیا داغه نبات جبرئیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس نونی و او حدیث کې راځي یو زین یو پوړی هغه په طرف د اسمان ورته کې خودلې شو او په هغه پوړی او په هغه زین باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جبرئیل علیہ السلام په بار باندې روان شو اسمانونو سیل د اسمانونو قتل د اسمانونو طرف ته تلل دا شروع شو امام مسلم رحمه الله مختلف روایات پاغي کی ذکر کړی دي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلا اسمان ته ورسېد نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام د اسمان دروازه اٹکولا اوس د اسمان دروازه څنګه ده نو د قران نه ثابت ده
حدیثونه ثابت ده لیکن حقیقت الله ته معلوم دی حقیقت الله ته معلوم دی ذکر قرآن وی وفتحت السماء فکانت ابوابا اسمان به د قیامت پر ورځ باندې یعنی هغه بل کولاو شي دروازې بشي نو دا د اسمان دروازه چې جبرئیل علیہ السلام اٹکولا نو دا هغه طرف نه ورته आवाज وشو ځکه دواړه لګیان خپل کې خبرې کوي جبرئیل علیہ السلام او نبی علیہ السلام وی من انت ومن معك تسوک او دا تا سره دی سوک او سوک دی در سره جبریل علیہ السلام تو انا جبریل زی جبریل یما او زما سره جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازه کلاو شوا پختانه وی په خیر علی ویلو اور چلاړنو د نبی علیہ السلام تلل او تیرې دل په آدم علیہ السلام باندې وشو ځکه لومبي اسمان کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات تفصیلی حالات دي آدم علیہ السلام سره ملاقات کیږي چې کله آدم علیہ السلام سره ملاقات وشو نو آدم علیہ السلام ورته مرحبا بابن الصالح په خیر رالی اے نیک بچیا ابن الصالح مرحبا بابن الصالح په خیر رالی اے نیک بچیا بیا نبی علیہ السلام وی ما اولید آدم علیہ السلام چه سم طرف تا خی طرف تا دائیں طرف تا او قتل فضحکا پبل روایت کرا دی فتبسما نو چه وی قتل آدم علیہ السلام نو وی خندل او گس طرف تا چه او قتل نو خفش نو ما تپوسو که چه دا سا معامله دا چونکه دا خود معجزه مسئلی دی نو ما تاویل شول چه نبی علیہ السلام وی ما تا دا خبر اکڑل شوا چه کل آدم علیہ السلام خی طرف تا او قتل نو دا خی طرف دا آدم علیہ السلام تا اللہ رب العزت داغا اولاد جنتیان داغا سم طرف تا نو سم طرف تا چه آدم علیہ السلام او قتل جنتی اولاد اولید چې زما دا اولاد کامیاب دی دا د جنت والده نو هغه ته خوشاله شو کله چې ګس طرف ته قتل نو قتل چې دا جهنمی اولاد دی زما او دا د عذاب او د جهنم والدین خفش بیا نبی علیہ السلام دا آدم علیہ السلام نا جبریل علیہ السلام روان کو و زیونه چې دینو دا پړمبي اسمان کې ورته الله خودلی دي و زیونه روایتو کې راځي مختلف و حالات ورته الله خودلی دي یو روایت دالی کی چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جبرئیل روان کانو نبی علیہ السلام تیرې دل په داسې یو ځای باندې وشو چې الته خلق راجم دي او مردار غوخدا چې پاغي کې چینجی شوی دی اغلری پرتا دا او خوات نزدو مزیدار تازه غوخدا اغا نزدو پرتا دا اغا غوخ تازه مزیدارا دا خلق داغین لاس ورلی او اغا گنده غوخ نراخلی اخری گنده غوخ نراخلی او اغا خری زکه چې یو سړی عجیبه حالات ویني نو داغه تپوس کوي نبی علیہ السلام د حضرت جبرئیل نه تپوس کوي اے جبرئیل دارا تو آیا دا کم خلق دے چې دا ګنده غوخه چې هغه تلری دا هغه خوري
او هغه صفا غوښه چې مخې ته دا نه خوري دا دومره کمقل خلک بېوقوفه خلک دا څوک دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا تپوس کول او د حضرت جبریل جواب ورکول جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ستا د امت هغه خلق دی چې هغه ته حلال ملاویږي خو پاغه اکتفا نه کوي حرام تلاس چي حلال رزق د خواته دی خو پاغه اکتفا نه کوي هغه پرې خو دی حرام تلاس چي حرام خوري داغه خلق دی چې ګنده غوښې خوري د چینجو نه ډکې غوښې خوري ویخا بیا داسې مخکې تیریږي جبریل علیہ السلام په یو ځای باندې نبی علیہ السلام تیری یو تالاب دی او په هغه تالاب کې یو کس دی چې هغه کس د دې دریا د تالاب غاړې ته یو کس ولاړ دی کله چې هغه داسې د تالاب نه راوځي دی غاړې ته راوځي نو دا کم کس چې په غاړه باندې ولاړ دی د په لاس کې یو لوی کاڼی دی او هغه لوی کاڼی د دغه سړي سر ته راپرېږدي او د هغه سر تس نس لاړ شي دومره په زور باندې او بیا هغه سره روغ شي او بیا د تالاب منځ ته بیا لاړ شي بیا راځي او بیا ورسره د عمل کیږي او بیا د درمیان ته هغه د یو ګزار سره هغه رسیږي سره بالکل اوچوي او بیا روغ شي او هلته چې وګوري نو هغه تالاب په منځ کې بیایي او دی په دې کوشش کې دی چې زه د دې تالاب نه وځم او نجات لاره ځان له وګورم خو چې هغه څنګه راوځي نو سر یې وویشتلی شي او بیا د تالاب منځ ته بیا لاړ شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل ته وایي اے جبریل دا راته ووایه چې دا بدبخته څوک دی چې دومره په لوی عذاب کې هغه لګیا دی وخته دی دا لا څوک دی چې دی دومره په سخت تکلیف کې دی چې دریا تالاب کې تنګ شي نو بهر طرف ته راوځي خو چې کله راوځي نو د هغه سر وویشتلی شي تس نس لاړ شي او د تالاب منځ ته بیا وغورځېږي جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وایي دا ستا د امت هغه سړی دی چې هغه مونځ نه کوي دا ستا د امت هغه انسان دی مسلمان دی چې هغه حس بې حسا بې عذره مونځ نه کوي او په بل روایت کې دی چې دا هغه انسان دی چې په مونځ کې سستی کوي فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون دا سړی نه چې په مونځ کې سستی کوي او یا هغه سړی دی ستا د امت نه چې هغه مونځ نه کوي دا د معراج واقعات دي او دا حالات دي د امت الله دې د دې نه مونږ وساتي الله دې مونږ او تاسو 15 وخته پابندۍ سره صحیح مونځ گزار جوړ کړي دا ګوره څومره لوی عذاب دی څومره لوی عذاب دی دارنگی روایت کی راضی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام روان کړي دي حتی مر برجل تر دې پوری چې په یو سړی باندې تیر شه چې داغه د خېټې نه قلمي راوتی دي او هغه قلمي داسې انداز کې راوتی دي چې پزمکه راکاږي کله پکې خپيون خلی بیا را پریوزي بیا پاغه تکلیف کې رواني بیا را پریوزي او دا قلمي د خېټې نه راوتی دي او یو بد حال دی داغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی واه دا دومره سخت سزا د چا ده دا بدبخت سوک دے دا بدقسمت سوک دے نبی علیہ السلام توئی اے دا اللہ رسولام دا ستا دا امت آغا سڑے دے چی آغا سودخور دے سودخور اس خورتا منافع ہوئی کنا
ستا د امت آغا سړی دی چې آغا سودخور دی نو د هغه دا سزا ده. اوس خو الله دې رحم وکړي معامله سبل طرف ته روانه ده، حرامو نم پرهیز نشتا، په جواریو په نورو طریقو پاغي باندې په شرطونو په یو سو په بل سو دا حرامو تکیوتی دي. لکه چې په شرط باندې پیسې وهل پسې شي دام حرام دي، نو هغه حرامم شو، د سود حرامم شو، او د سود بیا دومره سخته سزا. دارنګي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکی روان کړي دي حتی مرہ تر دې چې تیر شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې جماعت او ډله باندې چې هغه په اور کې بربندو سوځولې شول، تنورو داسې تنورو او نرو خزي پکیو بربند کپړې په نوي او هغه سوځولې شول، او هغه به داسې اوازونه کول چې هغه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ناکار اوازونه به کول. لوی تنورو او پاغه تنور کې اور بلو او دا کسان دا بے جامو بے کپړو بو او پاغه کې به سوځولې شول، لکه دا خشاک چې څنګه پکې تاویږي په دې تنور کې داسې باغی تاویدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وای دا وکتل نو اوله ته پناه غوښتا، اوله پناه غوښتا ځکه حالت ډیر ناکاره و، شرم سزا و سختی و. نو لومبه ته پناه غوښتا او بیا جبرئیل ته ویل یا جبرئیل دارا تو وایا چې دا کم بدبخت خلق دی چې دومره لویه سزا دومره لویه بېعزتۍ کې هغه اخته دی. جبریل علیہ السلام ورته وی د الله رسوله دا ستا د امت هغه خلق دی چې هغه بدکار زناکار دی، نارینه او زنانا، د هغې دومره سخته سزا ده چې یو د شرم سزا اور یو سزاوی د عزت سزاوی، بیزتی پکې نه وي سزاوی خو بیزتی پکې نه وي، یو داسې سزای چې هغه د بیزتۍ سزای. وی دا ستا د امت زناکار نارینه او زنانری چې هغه الله په دې قسم عذاب کې مبتلا کړي دي. بیا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ کی بوزی نو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په داسې خلکو باندې تیر شو چې دا غي جبی دومره بار راوتی وي چې تر نومه پورې وي، او کینچانو والا کینچای باندې به دا غي جبې کټ کولې، بیا به روغېدلې، بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کې دا کم خلق دی؟ وی دا ستا د امت هغه خلق دی چې هغه بل ته خو وینا کوله خو خپله پکې اخته و، بل ته وینا کوله خو خپله پکې اخته و. دارنګې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنتونو سیل تم لاړه په دغه موقع باندې الله د ړومبي اسمان مسلې دي دا ښه اینه بعد بیا دویم اسمان ته تلل شوي دي. د جهنم تم لاړ، د جهنم سیل تم لاړه، د هغې هغه نظارې مو کته، د جنت نظارې مو کته. تر دې پورې روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې یو کور لیده چې ډېر زیات ښایسته و، یو محل جوړو ډېر زبردست، چې هغه کور یې ولیده نو ډېر یې خوښ شه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت جبریل نه تپوس کوي دې محل ته مېړه کې دا د چا دی؟
وی نبی علیہ السلام تو ویل شول چې دا محل د حضرت عمر دی چې الله والله جنت کې تیار کړی دی وی کله چې نبی علیہ السلام تو ویل شول چې دا د حضرت عمر محل دی نو نبی علیہ السلام را رست شو چې د حضرت عمر محل ته زه د هغه د اجازت نه بغیر نه دننه کېږم د حضرت عمر د اجازت نه بغیر دغه محل ته نه دننه کېږم او دارنګي حدیث او روایاتو کې ډېر واقعات هغه تقریبا هغه لیکلي دي چې د جهنم حالاتو ته لاړه نو الته سولیدل مختلف التم واقعات علما لیکي خو به هر حال وایو ان شاء الله د تمام لومبني اسمان کی چې څومره حالاتو دای او قتل او د دین بعد جبريل علیہ السلام ورته راز برا نبی علیہ السلام دویم اسمان ته روان شو کله چې دویم اسمان ته ورسید دروازه کلاو شو مکه رنگي چې څنګه لومبنی و تر دې پوری چې جبريل علیہ السلام دا د دوو انبیاء سره ملاوش یو عیسی علیہ السلام او یو یحیی علیہ السلام دا دواړه انبیاء یو هم په جوانی کې قوم شهید کړو او بل هم په جوانی کې قوم داغه د مرګ منصوبه جوړه کړې و خو الله ته برخې جوړلې ده دا دواړه عیسی علیہ السلام هم د واده نه مخکې الله بر اسمانونو ته خېجولې دا یو ځان له نظریه او عقیده ده چې عیسی علیہ السلام جسمن په ویخه باندې سره د جسم نه الله اوچت کړی دی او الله رب العزت آغا قیامت ته نږدې برا کوزي او هغه ځان له لوی واقعات دي او یو یحیی علیہ السلام چې اغام د واده نه مخکې خپل قوم ظالمانو هغه شهید کړو نو دا دوه انبیاء دا په دویم اسمان کې دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه ملاو شو په هر حال واقعات ډیر دي خود دا معجزات د پیغمبر دي معجزه ویلی شي دي ته چې داغه نه ذهن او معجزه ده داغه راوللم بل څوک نشي کوله داغه مقابله هم څوک نشي کوله معجزه معنا هم دادا نو دا معجزات الله پیغمبر تور کړیو دا د معراج مسله دام د معجزات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د قران او د سنت داغه باندې د عمل پاغه پاسداری هغه نصیب وګرځي الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د نیکو اعمال لارې اسانی کی الله د بد اعمالو نظمون کرکه پیدا کی الله رب العزت زمونږه زندگی د قران او د سنت په مطابق باندې روانه کی الله کم کمه کوتاه دے خدای د دنیا په دې زندګۍ کې پاغه باندې د عفو او د درگذر قلم راکاږي الله زمون گناهونه معاف کی اعمالو کی کمزوري زمونږ لري کی عقیدو کی کمزوري زمونږ لري کی الله د معاشري چې کمی کمزوري دغه لري کی زمونږ معاشره په قران او سنت باندې منوره کی الله بیمارانو ته صحت کامله عاجله نصیب کی څومره مسلمانان وفات شوي دي الله ته مغفرت او بخښنه نصیب کی وصلی الله تعالی